چې د امریکا ته پرواز کوي هلته د دوی خپل شرکتونه دي هلته دغه کوي ستا هغه ټول شیان دوی مدیریت کوي که نه ځکه باور غټه مسله د ځینو هېوادونو دپاره نه پوهېږي چې دې کې څوک اوس ننوځي او د امریکا ته راځي که نه. نو د افغانستان د هوایي چلند چې دی یا ځینو شرکتونو دغه د باور مسله خو یو غټه خبره وه. دې ته ډېر لابي کول غوښتل، ډېر زیات هغه یې ورته وکړه، دا ریګنیشن یې واخیسته. بیا مدیریت د هوایي چلند دا خو ډېر وخته پورې د امریکایانو په لاس کې و، د دې هغه نه به کنټرولېده. سیسټیکا د امریکایانو چې کوم دغه دی که نه په کابل کې چې پراته ول هغوی به مدیریت کوو. ډېر شیان یې دا په آخر وخت کې فکر کوم 2019 که 18 دغه کلونو کې دا چلند د افغاني انجینرانو ته بیا وسپاره که نه، هغوی ته وسپاره او د مدیریت بیا زموږ د دې کرښو درو کوو. دا خو وړه خبره نه ده، خو په سلګونو پروازونه هره ورځ د افغانستان له خاورې نه کېږي. که دا هغه دپاره ټیکنیکل سپورټ نه وي موجود هغلته یو ستونزه جوړېږي. نو دا کار ټول دوی وکوه. هماغه شي نه اوس د طالبان هم استفاده کوي، یو څه ناڅه خلکو ته هم یو اسانتیا پیدا شوې ده چې مستقیم پروازونه کولی شي. نو دغسې یو څوک وه بیبي صاحب. ما اوس د هغه خبره هم کوله مخکې مال دوی خو چې د 20 کاله 10 کاله مرګونه وکړل دا د دې لپاره خو نه وکړي چې دوی موږ ته هوایي ډګرونه جوړ کړي او کوڅې راته جوړې کړي او مرستیایي پروژې وکړي. دوی د اخلاقیاتو د دین په نامه کړي او اوس یې بس ټوله ورځ دوی خبرونه په دغه برخه کې دي، دین او د اخلاقیاتو برخه له دوی څه پاته ده. د ویډیوګانو کیسه دوی دلته کوله چې دوی روزمره د فاش ویډیوګانې راوځي، نن بیا فکر کوم کومه بله رسوایي جوړه ده. نو د دې هغه په هغه چې دي هغه څه شپه چې اوس خپله حکومتداري عنوانوي هغه هم ټول د جمهوریت میراث ده. یا پخوانۍ پروژې د جمهوریت چې د انسپشن په فیز کې وي، د پیلېدلو په فیز کې وي، او یا بس اکثره خو دروغ هم دي. یعنې ډېرې پروژې زه خبرېږم پراختیایي پروژې اصلا په کاذب شکل افتتاح کېږي او څو څو ځله یوه پروژه افتتاح کېږي. مثلا د بغلانو د قند فابریکه وه، هغه د قند فابریکې موږ په جمهوریت کې ډېر خوارۍ وایستې. هغه دغه نه ده، د بغلانو د قندو فابریکه چې ده د استفادې یعنې ګټندوی حالت ته نشي راوړل کېدی. علت یې دا ده چې په بغلان کې اوس جغندر نه کېږي. بغلان ځمکه ډېر مرضي ده د جغندرو لپاره. داسې وایرس کېږي په دا ځمکه کې چې هغه ډېر خوارۍ د فرانسې د مرستو ادارې وکړې چې هغه پاکه کړي، خو پاکه نه شوله. بالاخره هغه موضوع همداسې پاته شوله. فیصله په دې شوه چې بغلانو یو قندو فابریکه چې ده په خپله د اکوپمنټ یې هم ډېر زاړه دي، په اوسنۍ هغه کې ټکنالوژي کې ډېر واړه ماشینري کولی شي چې په همدې اندازه پروډکټیو واوسي. او دویم دا ده چې مواد به دې ته له دې باندې راوړي، بل ډول هغه نه کړي. هدف مې دا دی چې هغه هم ټولې په دروغجن شکل باندې افتتاح کړي او دغه یې کړي. او بله خبره دا ده ننګیال صاحب، دوی هم خلکو ته داسې کوي، اکثره دوی د خواخوږي هم چې دی طالبان یو ډول مظلوم یادوي چې دوی چې نړۍ په رسمیت نه پېژني، دا خو له دوی سره تبعیض کوي، له دوی سره ظلم کوي. نو چې دوی یو خو دا ده چې د بهرنیو مؤسساتو د کارمندانو سره دغه ورته رویه کوي، بل د بهرنیو اتباعو سره خلک چې بهرني پاسپورټونه لري. درېیم د ترهګرۍ په برخه کې دومره په بربنډ شکل باندې ترهګر ساتي او د ترهګرو بیا وروسته قضیه د هغوی په ملاتړ کې تعقیبوي. څلورم دا ده چې تر دې حده پورې د هغوی صلاحیت وي په افغانستان کې چې د افغانستان اتباع د ترهګر بوځي ورسره او محاکمه دي کړي د هغوی په هغه باندې. نو بیا په دوی باندې نړۍ سره کوم ملامته ده چې دوی په رسمیت ونه پېژني. داسې دی د نوي نړیوال نظم کې دا دوه تن امریکایانې چې نن نیولي دي د څوک 2 کاله نه زیات موده چې نیولي، نن چې موږ بحث درلوده د ریان کاربیټ او د بل جورج گلیزمن، دا دواړه ملکي امریکایان دي او هغه دي چې د امریکا د دولت غړي حتی نه دي، د امریکا په پوځ کې نه دي، د حربي د دوی په خبره حربي کافر نه دی چې ته دغه کې راونیسي او زندان کې واچي په دې بلاک میل کې خلک نه. دا خو ملکي خلک دي او دا اخلاق نه دي د دنیا په هېڅ ځای کې چې د نورو هېوادونو نه که ستا وطن ته یو څوک راځي د خیریه کار دپاره، یو څوک راځي د موسسه کې او ته هغه راونیسي زندان کې واچوي، بیا د هغه هېواد د دولت چې دی هغه ورباندې بلاک میل کوي او خپلو موخو ته پرې ځان رسوي. په نوي نړیوال نظم کې خو په دې طریقه خو خلکو ته باید دا واضح شي چې دا د ده د رسمیاتو په وړاندې د ده دا چلند چې دی د ذهنیت اصلا کې حکومتدارۍ ته جوړ شی نه دی.
د ده ذهنیت که درته ووایم د یو مدرسې د مدیریت هغه هم نه لري، د یو مدرسې د مدیریت ظرفیت هم نه لري. تاسې وګورئ د مدرسو وضعیت څه رقم وي، د مدرسو کې د رهایش وضعیت څنګه وي، خلک ژوند چې پکې کوي څه رقم وي، د ډوډۍ وضعیت څنګه وي، د نظافت مسله څنګه وي چې کله دغه طالبان چې دوی پکې شاګردان د درس ورته پکې وایي که نه، د معاش او د نورو مسایلو ظرفیت څنګه وي، حتی د عادي املا نشي لیکلی. خو له ډېر اکثره طالبان د دې صحایي سیته چې دوی ورته وایي د دې نه فارغ شي، وی وایي داسې لوست کولی شي شي، خو باور په خدای وکړه عادي املا نشي لیکلی. که فارغ ملایان دي، د دو ګریجویټ دي که نه، د دو په خبره ماسترۍ برابر خلک دي، دا په عادي املا باندې نه پوهېږي او دا 10 کاله یې په هغه کې ورسره تېر کړي. نو د دغه منیجمنټ ظرفیت ته تاسې ګورئ، دا خلک د مدرسې مدیریت چې نشي کولی، د هېواد او د حکومتدارۍ د مدیریت لپاره دا خپل یو ځانګړي ظرفیت ته ضرورت لري او په نوي نړیوال نظم باندې پوهېدلو ته ضرورت لري. ته چې په دې نظم باندې پوه نه سي، اول خو دا ته څومره اقتصادي ضربه اچوې، که ته یو وګړی د بل هېواد هغه په دغه طریقه ته زندان ته اچوې، ستا په دغه وطن باندې، ستا په د سیستم باندې څومره د خلکو باور ختم شو. صحیح ده. دا جپس چې شی ریکسبای په نوم یو کس بله هغه کې مړ شوی دی په شاریناو کې خبر شوي به یې که نه. نو دا اوس ټول مشکوک مسایل دي چې کېږي. دا خو سبا ته دغسې پېښې چې ډېرېږي افغانستان ته هېڅوک هم نه ځي. چې کله افغانستان ته خلک نه ځي، خو د ډېرو هېوادونو د عادي وړې وړې جزیرې لري، وړې د فیجي او وړه جزیره ده د هغه په منځ کې چې د استرالیا ته لږ څه نږدې او د امریکا نه خواته. د فیجي په یو کوچنۍ جزیره میلیاردونه بلیونز ډالر دغه لري. دا د اوس لاړ چې د کابل ښار د نیمایي عمره به هم نه وي که نه، بلیونز ډالر د هغه بودیجه ده، کلنۍ جي ډي پي ده، او هلته د ټوریزم د هغه خلک څونه پیسې پیدا کوي. دغه کریبین جزیرو ته چې لاړ شي، دلته د ویسټ انډیز او دا شیان چې ورته وایي که نه، د میلیاردونه ډالر ګټي د سیاحت نه. وجه دا ده چې خلک په نوره نړۍ کې په دې شي پوهېږي چې راشه درشه د دې ملک په دغه کې څونه ضروري ده. دی راځي، ده ته چې هر څوک راسي، اول خو دی د ده شک پیدا وي چې دا خو والا استخباراتي دی. اوس والا که استخباراتي دلته لاسته راوړي، تا نه څه شی غواړي، کوم راز به ستا افشا کړي. مثلا تا سره داسې هستوي وسلې دي، ته د نړۍ داسې د اپل کمپنۍ په افغانستان کې ده چې لیټریچر به دې غلا کړي، تخنیکونه به دې غلا کړي. تا سره دي څه شی چې ته افغانستان ته خلک راځي، ستا نه یې پټوي، څه شی پټوي؟ مثلا کوم شی دې ښکاره نه دي، څه شی دې پټ دي، او بیا که تا نه پټوي، څه شی پټوي؟ نو خلکو د یو شی نه وړي، او د امریکایان په چینایانو یو دعوه لري د چینایي محصلینو دا دغه هم کم سکالرشپونه او د داخلي ورته کمې کړي، وایي چې دوی لیټریچر غلا کوي که نه. دلته راځي د آی ټي په برخه کې مختلفو ځایو کې مطالعات کوي، درس وایي، بیا په یو کمپنۍ کې استخدام شي، بیا هغه ځای نه چلونه زده کړي، هغه بیا ویسي، بیا لاړ شي بېرته چین ته، لکه د ټیک ټاک او د میټا او د ټویټر او د خلکو مقابل کې یو قوي پلیټفارم جوړ کړی. دوی وایي دا ټول هماغه لیټریچر یې موږ نه غلا کړي، بیا بېرته چین هغه په خپلو نوښتونو کې کاروي که نه. یو غټ کنسرن چې دی دغه شی دی. نو ستا څه شی دي چې خلک تا ته راسي، تا نه به څه شی خلک غلا کړي که نه. نو بس هر بهرنی چې افغانستان ته راځي، د دغو یو ذهنیت دغه وي، ولا د استخباراتو سره کار کوي که نه. ځکه دی خو دی په خپله دا مني چې دا د خدای په قهر خلک دي، دوی ته څوک ولې راشي. د سره سوال دا چې ما ته ولې راسي که نه. دا محمد ندیم تېره ورځ ویلي وایي دا کوم خلکو په بار کې ماسټرۍ کړي دا هم کوجستان دي. خو بس دغه شی دی که نه. دا نور د باندې وخت تېر کړی، د ماسټري او لیسانس او دا یې کړي، دا هم کوجستان دي. په دې ذهنیت باندې خو حکومتداري نه کېږي. نه په دې ذهنیت اوس دغه خبره تاسو خبره که نه، دوی په غاول کې په قطر کې چې کله دوی ته سیستم وسپارل شو، نو د ملاتړو یې په یو شي کې ډېره زیاته مبالغه کوله، وایي د طالبانو ډیپلوماسي ډېره کامیابه ده. دا 3 کاله ووتو، دغه هغه د کامیابې ډیپلوماسۍ مثالونه دي چې له دوی سره خلک د اختطافګرو په حیث باندې تعامل کوي. تر اوسه پورې چې له دوی سره څوک ګوري، اول خو دا ده چې له دوی سره ډیپلوماتان کم ګوري او استخباراتي مامورین زیات ورسره ګوري. د پاکستان هم وروره چې کومه خبره یې پوځیان یې راښکته وتي، د روسیې دا څه وخت مخکې چې هغه راغلی و سکیورټي اډوایزر راغلی و، د هغوی له خوا هم چې کله خبره یو نظامي مامور استخباراتي مامورین راښکته وتي. له امریکا سره چې د دوی مذاکرات دي وروره، قطر ته ملا یعقوب یې 2 افسرانو نجونو ته ورښکته وتی، هلته راپور ورکوي. او قضیه یې څه شي؟ قضیه یې د اختطاف دي. یو څوک یې اختطاف کړي، یا یې د یو امریکا اتباع اختطاف کړي، یا د مخکې د بل کوم هېوادو چې هغه تبع یې ورته اختطاف کړی و، په دې باندې خبره سره کېږي.
او دغه شی په موږ تیر کړی وای د طالبانو ډېره کامیابه ډیپلوماسي ده په دغه د ډیپلوماسي په برخه کې لږ تا هم یو څه وخت او همدغه ما د نن باس کې د شبنم خان دوران یو خبره وکړه هغه یو لفظي اشتباه یې اوس ویلې چې د دوحې دفتر په ځای وویلې د دوحې دفتر هغه ما په باس کې ورته وویل مالدا شیخ خو تا په اشتباه کې وویلې چې د دوحې دفتر خو حقیقت خبره ده چې تر دې مناسب لفظ بل نه پیدا کېږي که نه چې ته د دوحې دفتر ته د دوحې دفتر وویلې پوه شوې که څه هم چې هغې بښنې غوښتې چې نه زما خوله غلطه شوه او ما هغې ډېرې بښنې په باس کې وغوښتې چې زما هدف دا شی نه و ځکه د تلویزیون خو حتما رسمي خپل دغه لري نو ما ورته ویل چې که خوله دې غلطه شوي دي خو اشتباه هم شوي خو ټکی دې ډېر د کار وکاروه که نه دا د دوکې دفتر و اصل کې دوی جوړ کړی د دنیا د دوکه کولو لپاره و او د افغانانو د دوکه کولو لپاره و که نه نو اوس او بل دا د ډیپلوماسۍ په اړه یو